ښکار لکه خلک چې په تازیانو کوي سویان په نسي یا دا رقم وسي نسي دغسې په بازانو چې ښکار کوي چې دا مرغان په نسي نو د دې د ښکار لپاره څو شرایط دي. یو شرط دا دی چې دا کم حیوان باندې چې ته ښکار کوې دا به تعلیم یافته وي. اوس تعلیم یافته کېدلو علامت څه دی چې سپی به هغه شی په خپله نه خوري. مثلا چې د کم شی تاله چې ونیوي چې تا دی پسې واستاوي دی به یې روغ سلامت تاله راوړي. روغ سلامت دا مطلب نه چې دی په هغه باندې صرف په خوله یې نیولی نور د خوړلو کوشش یې نه کوي. دی نه چې دی هلته پر لګیا سو خوړل یې شروع کړي. او دویم خبره چې کوم باز دی د باز د تعلیم یافته علامت دا ده چې تا دی په ښکار پسې پرېښو چې برته تا واده ته ورغږ کړو چې راوګرځه چې دی مثلا خپلې اشارې دي یا خپل الفاظ دي دی برته ستا و طرف ته راوګرځي. نو چې دی راوګرځېدی په دې پوه سه چې دا تعلیم یافته دی. په خبره مې سر خلاص و که نسخه. اوس د دې لپاره دا شرط دی چې د پرېښولو په وخت کې به تا بسم الله ویل چې ته دا تازي لکه یا دا بازي لکه بسم الله به دې ویل. ګورئ دا په دې صورت کې چې هغه ښکار د حیوان څخه مړ سي یعنې چې دی ونسي دی دونې ټینګ ونسي چې هغه مړ سي. که ژوندی دله راوي هغه خو که تعلیم یافته یي که نه تعلیم یافته یي هغه خو د حلالېدو بعد ستا لپاره حلالېږي چې بیا به ته خامخا حلالوې که د ژوندی تاله راوي. دا هغه وخت کې چې د دا ښکاري څه هغه ښکار مړ سي نو بیا د دې د جایز کېدو د خوړلو دا شرطونه دي چې هغه کم شی چې تا پسې ایله کړی دی هغه به تعلیم یافته وي بسم الله به دې پر ویلی او مثلا هغه شی به ځنګلي شی یعنې چې کم شي چې تا دی ایله کړی دی هغه به دی وسې وي. یو به نه دی چا کور مخ ته به د هغو خپله بزه ګرځي ته به دی پسې ورېله کړي باره به دی بزه ونسي. نه هغه کم حیوان چې ته ښکار کوې هغه به ځنګلي حیوان مثلا سوی به وي یا داسې چې وسي به وي داسې شیان به وي مثلا نه دی نه چې د چا رمه ګرځي او دی یې تاله ونسي راوي پسه یي وزه یي دا هغه شیان دې شیانو ښکار خو نو نه دی جایز. او که چیرې زخمي تاله راوي که زخمي و هغه خو د حلالېدو بغیر ستا لپاره نه جایز کېږي که ستا په لاس کې مړ شو. یو دی چې هلته د ده څه مړ سوی که تاله راوي ژوندی و تا نه کوي حلال بیا خو ستا لپاره نه دی جایز. واتقوا الله او د الله څخه ویرېږي. مثلا دا مطلب دی چې په د دې شرایطو خیال به ساتئ. که د دې شرایطو خیال مې نه وساتئ نو هغه خوړل ستاسو لپاره جایز نه دی. هغه ستاسو لپاره طیب مال نه دی.